د تالاشۍ پر مهال د یو موټر چلونکي سره ناست یې چې یو بل موټر چلونکی راځي او له ده نه د مرستې غوښتنه کوي، وایي چې نوبت دې راکړه، ناروغ لرم او یا هم بیړه. ګوري چې دغه کس مرسته نه ورسره کوي، اما مخ ته 10 موټرونه وړاندې ځي او یو بل څوک له ده سره مرسته کوي. په پایله کې له ده نه 10 موټرونه مخ ته نوبت نیسي. له دې باید موږ دا زده کړو چې داسې نه ده کله وخت چې یو څوک مرسته کولی شي تر اخره باید هغه مرسته وکړي. که یو څوک مرسته کوي دا د خپل امتیاز دی، اما دا فکر باید ونه شي چې هغه بل کس چې زه مرسته ورسره ونه کړم شاید ژوند یې له منځه لاړ شي. نه، شاید په ژوند کې همغه کس یو بل فرصت ته لاس کړي چې ستاسې نه مخکې هم شي په ژوند کې او یو نوي پړاو ته داخل سي. له دې دا معلومیږي چې باید مرسته او کومک موږ خپله دنده وبولو، چې د خلکو سره مرسته او کومک وکړو. بیا د روژې په دغه میاشت کې مونږ کولی شو چې خلکو سره مرسته او کومک په ډېرو عادي شیانو کې وکړو. مثلا ځینې داسې کورنۍ خپل خپلوان او ګاونډیان به لرئ چې هغوی د روژه مات پر مهال ډېر عادي خواړه لري، خو تاسې کولی شئ د هغو دسترخوان غني کوئ او دا ډېره کمه مرسته ده. د دیني لارښوونو څخه موږ ته دا معلومیږي چې هغه کس چې روژه یې نیولې ده، که تاسې روژه مات ورته تیار کړئ د یوې روژې د نیولو ثواب لري، نو تاسې به په دې برخه کې ثواب ترلاسه کړی وي او مرسته به مو هم کړې وي. تاسې کولی شئ په دې روژه کې د خلکو له هغه ناوړه وضعیت څخه خبر شئ چې په نورو وختونو کې نه وئ خبر. د وږو له حالت څخه ځان خبر کړئ، د هغو خلکو له حاله ځان خبر کړئ چې دوی اقتصادي ستونزې لري. باید دی چې وایي شیخ چې 10 روژې پوره کړي نو په ږیره یې لاس راښکو، خبر نه دی چې د وږو چم کې هره ورځ روژه ده. نو د خلکو له حال خبرول په دغه روژه کې ډېره ښه ترلاسه کیږي. روژه چې موږ ته یو بل فرصت په لاس راکوي هغه د نشه یي توکو د استعمال څخه ځان ژغورنه ده. تاسې وګورئ یو څوک 12-14 ساعته د نشه یي توکو د استعمال څخه لرې ځان تیروي، اما کله چې روژه ماتوي بیا هم دوی هغه 2 ساعته 3 ساعته خپل نشه یي توکو ته لاس کوي چې دوی کولی شي په دغه روژه کې کله چې په ورځني ژوند 24 ساعتونو کې دومره وخت ترې لرې پاتې کېدلی شي، یو 2-3 ساعته نور هم وزغمي او په دغه میاشت کې د نشه یي توکو له لوی تاوان څخه هم ځانونه وژغوري. سبحان الله.